خبرونو سرټکی. افغان او ترکمن چارواکو د ټاپي پروژې له چارو لیدنه وکړه. مولوي یعقوب ویلي چې جګړه د هیچ چا په ګټه نه ده. د ټول هیواد له سړکونو د کانکریټي موانعو د لرې کولو پریکړه شوې. د تورخم دروازې د خلاصون په موخه چمتووالی روان دی. او یمن کې حوثیانو د ملګرو ملتونو 10 کارکوونکي برمته کړي دي. او اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان او ترکمنستان لوړپوړو چارواکو د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې له چارو لیدنه وکړه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخون او د ترکمنستان ملي رهبر قربان قلی بردي محمدوف او ورسره مرپلاوي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې له چارو لیدنه وکړه. ملا برادر ټاپي پروژه د سیمه ییزې همکارۍ، اقتصادي یووالي او ګډې سوکالۍ رامنځته کېدو لپاره مهمه وبلله او ویل چې اوسمهالي په افغانستان کې عملي چارو 14 کیلومتره پرمختګ کړی دی. د ترکمنستان ملي رهبر وویل ټاپي پروژه د ترکمن حکومت په لومړیتوبونو کې ده چې د سیمې په اقتصادي ثبات کې به رغنده رول ولوبوي. هغه همداراز وویل ترکمنستان به په خپل ټاکلي وخت د ټاپي پروژې چارې بشپړې کړي چې افغانستان به په کلني ډول شاوخوا $1 میلیارډ عواید ولري. په دغه دهلیز کې د ټاپ 500 برېښنا د انتقال پروژه، د ریل پټلۍ جوړونه، سړکونه، لوجستیکي مرکزونه او نورې اقتصادي پروژې هم شامل دي. د طالبانو حکومت دفاع وزیر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د هیڅ لوري په ګټه نه دی. مولوي محمد یعقوب مجاهد له الجزیرې شبکې سره په مرکه کې ویلي کابل غواړي له اسلام آباد سره د ښه ګاونډیتوب او سوداګرۍ د پراختیا پر بنسټ اړیکې ولري. ښاغلي مجاهد ټینګار کړی چې د لاسلیک شوې هوکړې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ بشپړ اوربند ټینګ شوی. ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي. دواړه لوري باید د یو بل حریم ته درناوی ولري او هیڅ ډول دښمن امیز اقدام به د یو بل پر وړاندې نه ترسره کوي. دفاع وزیر زیاته کړې د هوکړې د موادو د پلي کېدو او د کابل او اسلام آباد د اړیکو د لا ښه کېدو د تضمین لپاره راتلونکې ناسته د اکتوبر په 25مه ترکیه کې ترسره کیږي. د ټول هیواد له سړکونو او لارو څخه د کانکریټي موانعو د لرې کولو پریکړه وشوه. د کورنیو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانی ویلي چې د کابینې د پریکړې او کورنیو چارو وزیر په ځانګړي هدایت په ټول هیواد کې د کانکریټي موانعو لرې کول پیل شول. هغه ویلي یاد اقدام د ښاري نظم د ټینګښت، ترافیکي نظم او د خلکو ورځني تګ راتګ اسانتیا په موخه اخیستل شوی دی. د نوموړي په وینا چې اوس په ټول هیواد کې امن دی او اړتیا نشته چې پر سړکونو او لارو کې د کانکریټي موانع ایښودل شوي وي. ایټالیا د راستنیو شویو افغان کډوالو او له هغوی سره د میشتو کوربه ټولنو د زیانمنو غړو د ملاتړ لپاره د 2 میلیونه یورو مرستې اعلان کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ ویلي دا مرستې به له 100,000 څخه د ډیرو افغانانو د بیا ادغام په برخه کې مرسته وکړي چې د بنسټیزو اړتیاوو، زده کړو، روغتیایي خدمتونو او د ژوند د بیرته پیل د امکاناتو په چمتو کولو کې به ولګول شي. افغانستان لپاره د ایټالیا سفارت له دې مرستې هرکلی کړی او ویلي دي ایټالیا د هغو افغانانو د ملاتړ لپاره ژمنه ده چې خپلو کورونو ته ستنیږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې او له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. کابل کې د ناپاکو اوبو یوه چاڼخونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د کابل ښار د 9مې ناحیې اړوند سیمه کې د 18 میلیونه افغانیو په ارزښت د ناپاکه اوبو یوه چاڼخونه جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي دغه چاڼخونه پر 2 جریبه ځمکه جوړه شوې او په 4 ساعتونو کې د 2500 متره مکعب چټلو اوبو د چاڼ کولو ظرفیت لري. د کابل ښاروالۍ د ښاري خدمتونو مرستیال مولوي محمد خالد سجستاني ویلي چې د دغې چاڼخونې له تصفیه شوي اوبو او 10 سلنه کیمیاوي سرې څخه به د ښار د ونو او شنو ساحو اوبه کولو لپاره ګټه واخیستل شي. هغه زیاته کړې چې هڅه کوي د کابل ښار په نورو سیمو کې هم د خصوصي سکتور په مرسته ورته نورې تصفیه خونې جوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پلازمینه کابل د اوبو د کمښت له جدي بحران سره مخ دی.
د کابل اسلام آباد د هوایي ټیکټ بیه $140 وټاکل شوه. د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت وایي د کابل اسلام آباد ترمنځ د ټیکټ بیه $140 ده او هیڅوک یې د لوړې پلورنې حق نه لري. د اریانا افغان هوایي شرکت رئیس بختالرحمن شرافت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې څو چې د بولدک او تورخم دروازې خلاصیږي له کابل څخه اسلام آباد ته د اریانا افغان او کامیر دواړو شرکتونو د ټیکټونو بیه $140 امریکایي ده. هغه زیاته کړې چې هیوادوال د هیڅ سیاحتي شرکت یا کوم بل ټیکټ پلورونکي ته له $140 زیات نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د لارو له بندېدو سره سم د هوایي شرکتونو د ټیکټونو بیې هم 2 تر 3 برابره لوړې شوې وي. د تورخم دروازې د خلاصون په موخه چمتووالی روان دی. تورخم کې د پاکستان د ترانسپورټ ملي ادارې له لوري د وارداتو او صادراتو سکینرونه بیا نصب او هم مهاله د صفایي چارې پیل شوي دي. د دولتي سرچینو په وینا چې تورخم کې د بار وړونکو موټرو د سکین او ګمرک مامورین د چارو مخته وړلو لپاره غوښتل شوي دي. بل خوا ملي ټلویزیون راپور خپور کړی چې سپین بولدک دروازه نن ماښام بیرته د سوداګرۍ پر مخ پرانیستل شوه. دغه دروازه له دې وړاندې یوازې د کډوالو پر مخ پرانیستې وه. د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د جګړو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د تګ راتګ او همداراز د سوداګرۍ پر مخ تړل شوي وي چې سوداګر او مسافرین یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو. د کابل اریا ښارګوټي کې څه باندې 18 جریبه ځمکه دولتي تثبیت شوه. عدلیې وزارت وایي د مرکزي زون د غصب شوو دولتي ځمکو قضیو ته د رسېدنې اختصاصي محکمې د کابل ښار د 10مې ناحیې مربوطاتو کې د اریا ښارګوټي په لومړي او دویم فازونو کې څه باندې 18 جریبه ځمکه دولتي تثبیت کړې ده. د مسؤلینو په وینا چې د یاد ښارګوټي د 116 جریبه ځمکې د سندونو له څېړنو وروسته یې پرېکړه وکړه چې د دغه ښارګوټي له ټولې ځمکې څخه یې 18.2 جریبه ځمکه دولتي ده. تر دې وړاندې عدلیې وزارت مزار شریف کې خالد ښارګوټی، ننګرهار کې ظاهر قدیر ښارګوټی، کابل کې شیرپور سیمه، سردار محمد داود خان او ملا عزت ښارګوټي هم د دولتي ملکیتونو په توګه تثبیت کړي دي. زیلینسکي په مجارستان کې له ټرمپ او پوتین سره د سولې خبرو ته چمتووالی وښوده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وایي چې چمتو دی په بوداپست کې له ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین سره د سولې خبرو ته کینی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین تېره اونۍ تر ټلیفوني خبرو وروسته هوکړه وکړه چې راتلونکو اونیو کې به د اوکراین جګړې په اړه هنګري یعنې مجارستان کې مخامخ سره کینی. زیلینسکي پرون له NBC سره په مرکه کې دا هم ویلي ډاډه نه دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جګړې پای ته رسولو ته چمتو اوسي. د سولې دا هڅې داسې مهال کیږي چې روسیه او اوکراین لا هم د یو بل پر اهدافو بریدونه کوي. محمد بن سلمان او ماکرون د غزې په تړاو ټلیفوني خبرې کړې دي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان او د فرانسې ولسمشر امانویل ماکرون د غزې د وروستیو تحولاتو او د جګړې د پای ته رسولو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دواړو لورو د سولې د پروسې د بیا پیاوړتیا، د دوو دولتونو د حل لارې د عملي کولو او د ثبات رامنځته کولو پر اهمیت ټینګار کړی دی. دا اړیکه د پاریس ریاض د ګډ نوښت په دوام شوي چې موخه یې د خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو لپاره سیاسي نقشه پر مخ وړل دي چې مهم عناصر یې د غزې اوربند، د بندیانو خوشي کول، د فلسطیني اداري اصلاحات او د غزې بیا رغونه بلل شوي دي. یمن کې حوثیانو د ملګرو ملتونو 20 کارکوونکي برمته کړي دي. یمن کې د ملګرو ملتونو دفتر د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی 20 کارکوونکي د حوثي ډلې لخوا نیول شوي دي. د معلوماتو له مخې په دې ډله کې 15 یمنیان او 15 نورې د ملګرو ملتونو بهرني کارکوونکي دي چې د خوړو نړیوال پروګرام یونیسیف او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ او چا د دفتر غړي دي. حوثي ډلې د شنبې په ورځ د یمن په صنعا کې د ملګرو ملتونو د دفتر پر ودانۍ برید وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش د حوثیانو لخوا د ملګرو ملتونو د کارمندانو توقیف فکلکه غندلې او ویلي دي چې د دوی د خوشي کولو هڅې روانې دي. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.